د یوې پیغلې جینۍ سوال: زه پیغله جینۍ یم، خو خاوند مې له نورو نجونو سره اړیکې ساتي او له هغوی سره مینه کوي. زه اوس څه وکړم؟ د دې مسئلې پوره جزئیات په دې ویډیو کې درته درکوو. دوستانو، امید لرم چې ویډیو تر پایه راسره وګورئ او د پام وړ به مو وګرځي. که تر اوسه مو زموږ چینل نوي سبسکرایب نه مهرباني وکړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د زنګ نشان هم کلیک کړئ. خاوند مې له پردو ښځو یا نجونو سره ناروا اړیکې ساتي. هیله ده چې مشوره راکړئ زه باید څه وکړم. زما 2 کاله د واده کېږي. اوس یوه لور هم لرم. زما خاوند د نامحرمو نجونو سره ناجایزه اړیکې لري چې زه اصلا د خپل خاوند دغه عمل نشم تحمل کولی. مخکې د واده څخه موږ سره نه و لیدلي. کله چې د ده مور او پلار زما مرکې ته څو ځلې راغلل نو ما د خپلې مور په مشوره د سره په ټلیفون خبرې وکړې چې آیا ستا فامیل ستا په رضایت راغلی دی؟ نو ده وویل هو زه هم دا خپلوي غواړم. نو بیا زه د ده په نوم شوم. ما په لاندې 2 لارو چارو باندې کوښښ وکړ چې خپل خاوند مې اصلاح کړم، خو هیڅ نتیجه یې ورنه کړه. په اولو ورځو کې د واده چې کله د ده په بدو پوه شوم نو له ده څخه مې وعده واخیستله چې دا بد عمل ونه کړي، اما په وعده یې وفا ونه کړه. 2یم: ده ته مې قسم ورکړ اما قسم یې هم مات کړ. 3یم: د ده په قدرت او عزت کې مې نور هم زیاتوالی راوست او همدارنګه مې ځان زیات سینګارولو اما بیا هم د ده توجه له نورو نجونو یا ښځو بدله نه شوه. 4م: د خپل خاوند له فامیل سره مې خبره شریکه کړه تر څو نصیحت ورته وکړي. د خپل فامیل ته ډیر زیات قسمونه وکړل په هغه څه باندې چې دی مې د نامحرمو نجونو سره لیدلی و منکر شو او زه یې دروغجنه معرفي کړم. زه پلار ورور نه لرمه چې دا تهدید کړي. یوه مور لرم هغه هم هیڅ نشي کولی پرته د دعاګانو څخه. ما ته زما د خاوند د اصلاح لاره وښیئ، دا به ستاسو ډیره مهرباني وي. خدای مه کړه چې بیا زه د ده څخه طلاق واخلم. ځواب: ټولو ښځو ته یې له خاوندانو څخه چې ځورېږي څو اړینې لارښوونې. ډېرې ښځې وینو چې د خپلو خاوندانو له خیانت نه ګیلې لري او هغه دا چې خاوندان یې له نورو ښځو سره مختلفې اړیکې ساتي. نو غواړم په دې موضوع کې د خاوندانو د خیانت عوامل او اسباب په ګوته او د علاج لارې چارې پیدا کړم. مخکې له دې چې ښځه د خپل خاوند په اړه بدګمانه شي یو غوره حل ته ورسیږي او د دې باعث نشي چې ښځه هم د خاوند په وړاندې د خیانت لاره غوره کړي. ځکه زه داسې څوک یم چې د سړیو انګیزې د ښځو په نسبت راته زیاتې معلومې دي. په دې باید پوه شو چې انسان له خطا او غلطۍ نه خالی نه دی او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ژباړه: هر انسان غلطي کوونکی دی او غوره غلطي کوونکی هغه څوک دی چې له خطا نه توبه وباسي. او په دې هم باید پوه شو چې کله ناکله انسان له ځان او کله له خپلې ښځې سره هم د ځینو منکراتو په کولو سره خیانت کوي، بې له دې چې د هغې په دنیوي او اخروي عواقبو کې فکر وکړي. او دلته مهم خبره دا ده چې انسان توبه وباسي ځکه د انسان لپاره ګټه رسوي. هغه عوامل او اسباب چې خاوند د خیانت خواته راکاږي: د شیطان لمسونه او د خواهشاتو پیروي. دا چې ښځه ونه شي کولی د خاوند جنسي او عاطفي ضرورتونه پوره کړي. له ښځې څخه د خاوند نه امیده کېدل او دا غوره ګڼل چې په ښځه کې عاطفي او جنسي تغییر راشي. د ښځې او خاوند په منځ کې زیات لرېوالی. مثال: یا خاوند بل چېرته ډېر وخت لپاره مسافر وي او یا ښځه له خپلې پلارګنۍ کره ډېر وخت ناسته وي. له واده مخکې د سړي له نورو ښځو سره مخکینۍ اړیکې چې دې ته یې اړ باسي چې هغه وساتي. د خاوند د مسؤلیت نه احساس. د علاج لارې چارې: ښځه به په هغه صورت کې چې کله پوه شي چې خاوند یې خیانت کوي څه کوي او د دې مشکل څه دي، هغه کارونه چې ښځه باید ترې ځان وساتي. کینه او د انتقام فکر له زړه څخه ایستل، ځکه چې دا د دې اور لپاره د خسو او خاشاکو مثال دی. خپل اهل یا خپلوانو ته د خاوند نه شرمول، ځکه دا نورې دروازې هم خلاصوي او بیا نور کسان ستاسو په خپل منځ اړیکو کې لاسوهنه کوي او دا د خرابۍ سبب ګرځي. د خاوند په وړاندې د قهر او غضب نه ښکاره کول، ځکه په دې سره به ښځه داسې څه خبرې وکړي چې د هغې علم به ورسره نه وي. او په دې صورت کې چې ښځه کوم کارونه باید وکړي په لاندې ډول دي: اول:
آرامي او د غصې کنټرول او د مشکل د حل فکر کول. دویم، له خیانت نه پوره ځان خبرول او د هغه لپاره دلیل پیدا کول. دریم، له خاوند سره د بحث لپاره مناسب وخت لټول او کله چې ښځه له خاوند سره بحث کوي څه باید وکړي. لومړی باید سوال ترې وکړي چې ولې ورسره خیانت کوي او آیا هغې د ده په حق کې کوم تقصیر کړی دی. دویم، نصیحت کول په دې سره چې ستا دغه کارونه زموږ د ګډ ژوند اړیکې له منځه وړي او د طلاق سبب ګرځي او په دې سره تا ته زیات مرضونه در انتقالیږي چې بالاخره ما او ستا اولادونو ته هم راځي. د الله تعالی څخه یې وویروي او د آخرت د عذاب یادونه ورته وکړي. دریم، د دې مشکل د حل خبره دې ورسره وکړي، د مشکل په اړه دې ورسره خبره نه کوي. څلورم، په قرآن کریم دې ورته قسم ورکړي چې له دې ټولو کارونو څخه دې ځان وساتي. که چیرې دې بیا خیانت وکړ نو د خپلې وعدې سره دې خیانت وکړ نو بیا له تا سره نه پاتې کېږم. باید ښځه له خاوند سره ښه جدي خبره وکړي چې په هغه باندې اثر پاتې شي او له ټولو نه مخکې باید ښځه له الله تعالی سره خپلې اړیکې کلکې کړي او د خپل خاوند په حق کې دعا وکړي او د هدایت غوښتنه ورته وکړي، ځکه یوازې الله تعالی هدایت کوونکی دی. له الله تعالی نه سوال کوم چې خاوندان له خپلو ښځو سره نیک کړي او د دوی په منځ کې مینه، محبت، وفا وساتي. دوستانو، امید لرم چې دغه ویډیو مو تر پایه راسره لیدلې وي او د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. دوستانو، یقینا چې دا یو ډیر بد عمل دی چې یو سړی د ښځه هم ولري خو هغه له خپلې ښځې سره خیانت کوي او له نورو نجونو سره اړیکې ساتي. دوستانو، دا به د دې لامل شي چې ستا ښځه هم د نورو هلکانو سره اړیکې وساتي. امید دی ویډیو مو خوښه شوې وي. ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. د ویډیو لیدلو مو مننه.